په خیبر پښتونخوا کې د غرونو ترمنځ په یوه ساده کلي کې یو غریب بزګر اوسېده چې نوم یې رحمت ګل و. رحمت ګل سره نه ځمکه وه او نه ډېر مال، خو د هغه د ژوند یوازینۍ سهاره څو چرګې وې. هر سهار به یې د چرګو هګۍ راټولې کړې او بازار ته به یې وړلې، هماغه پیسې به د کور خرڅ پرې کېده. رحمت ګل به خپلې چرګې د اولادونو په شان ساتلې. د شپې به یې ښه بندولې او الله پاک ته به یې دا کوله چې د په لږ رزق کې برکت واچوي. په همدغه کلي کې یو بل سړی اوسېده چې نوم یې شیرخان و. شیرخان تنبل، بې صبره او د اسانه پیسو شوقي و. هغه به ویل ولې محنت وکم چې غله هم اسانه ده. یوه توره شپه کله چې ټول کلی ویده و، شیرخان ورو ورو د رحمت ګل کور ته ورنږدې شو. د چرګو غږونه واورېدل شول. ناڅاپه یوې چرګې شور وکړ. رحمت ګل له خوبه راپاڅېد، خو تر هغې چې راوته غل تښتېدلی و او یوه چرګه یې له ځان سره وړې وه. رحمت ګل ډېر غمجن شو. سهار یې کلی خبر کړ. خلک غصه شول، خو چا کره ثبوت نه درلود. ملا صاحب په جومات کې ویل د چرګو غلا هم د یتیم حق خوړل دی، الله پاک یې نه بخي. شیرخان دا خبرې واورېدې، خو زړی لا هم سخت و. هغه چرګه یې بازار ته یوړه، خو څوک یې اخیستلو ته تیار نه و. ماښام چرګه ناروغه شوه او مړه شوه. شیرخان سخت وډار شو. څو ورځې وروسته شیرخان خپله سخته ناروغي احساس کړه. نه به یې زړه ارامېده نه خوب. بالاخره یې وجدان ویښ شو. هغه جومات ته ولاړ، د خلکو مخې ته ودرېد او خپله ګناه یې ومنله. رحمت ګل ورته وکتل، ژوره ساه یې واخیسته او ویې ویل زه غریب یم، خو زړه مې غریب نه دی. زه تا بخم. کلیوالو شیرخان ته شرط کېښود چې بیا به محنت کوي او غله به پرېږدي. له هغې ورځې وروسته شیرخان بدل شو، مزدوري به یې کوله او حلاله روزي به یې خوړله.